ایران بیګا د شپې په اسرایل باندې سایبر حمله هم کړې و، یعنی د هغوی تلویزیونو کې چټي چغې شروع شي، هنګ سول بند سول، هر څه دغه یو څه وخت لپاره ایران په لاس کې واخیستل د دغه یوې ساحې شکلونو ته ګوري، حق حیران دي چې دا چې اوس بل رقم غوږونه راتلل او ډېر خلک پکې حیرانه شوي، ډېر بېهوشه شوي دي چې دا چې سو. او بلې خواته ایران وایي چې موږ تر اوسه پورې چې کوم میزایل نه کارولي، کومې وسلې مو کارولې دي، دا خو ډېرې پخوانۍ وې او دا زړې وې، دې ځایونه هم بند کړي وو او موږ ترېنه دغه ځایونه هم خلاصول او اسرائیل هم پې چې کوه. خو هغه اصلي وسلې چې دي هغه 3 دقیقې ویډیو چې مخکې په هغه ټویټر کې او په نور سوشل میډیاګانو کې ښکاره کړې وه، زیر زمین چې وه، نو زموږ اصلي وسلې خو هلته دي، دا خو تاسو لیدلي هم نه دي. نوبت نن شپه د هغې دی بیا. نو دا جنګ روان دی او درېدو والا نه دی، او دا جنګ که داسې روان وي نو د دواړو طرفونو ته به ښه زبردست تاوانونه او زیانونه ورسېږي. خو د اسرائیل بربادي غواړم اول، نور به بیا ګورو.